سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، څو ورځې مخکې ما تاسو ته د نوي قانون په اړه باندې تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه. د تېرې دوشنبې په ورځ دغه نوی قانون د فرانسې په مشرانو جرګه کې پیش کړی شوی و. په دې باندې بحث وشو او د بحث نه او د یو لړ بدلونونو نه بعد دغه قانون تصویب کړی شو. اوس به دا قانون په راتلونکي میاشت کې د فرانسې ولسي جرګې ته پیش کیږي، اول ته به بحث کیږي. داسې ویل کېږي چې دا قانون به د راتلونکي میاشت په 11 تاریخ باندې یعنی 11 دسمبر باندې د فرانسې په ولسي جرګه کې پیش کیږي، هلته به بحث کیږي او که چېرې بحث پې وشو او هغه کامیاب شو نو هغې نه بعد به دا د قانون حصه جوړیږي او دا به بیا قانون بللی کېږي. تر دا دمه دا قانون نه دی. تر دا دمه دا د قانون یو مسوده ده چې ولسي جرګې تصویب کړه، د مشرانو جرګې تصویب کړه او اوس به ولسي جرګې ته په 11 تاریخ په 11 دسمبر باندې هلته ځي او هلته به بحث کېږي. ولې دې کې په مشرانو جرګه کې په دې کې یو لړ بدلونونه راغلل او هغې نه بعد دغه د قانون مسوده تصویب کړی شوه. زه غواړم چې په دغه بدلونونو باندې تاسو ته څو خبرې وکړم. دا ډېرې ضروري نقطې دي چې هلته ما راجمع کړي، ځان سره مې لیکلي دي او غواړم چې تاسو سره شریکې کړم. امید لرم دغه ویډیو تاسو تر پای وګورئ او دغه نقطو باندې ځان پوه کړئ. بله مهمه خبره دغه نقطو نه مخکې زه دلته تاسو ته کول غواړم هغه دا ده چې دلته زه ډېرې زیاتې ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې او ګورم چې ډېر ملګري دا دعوه کوي چې دا قانون جوړ شو او دا قانون دی. نه، تر دا دمه دا قانون نه دی. دا د قانون یو مسوده وه چې مشرانو جرګې دا تصویب کړه. اوس به دا ولسي جرګې ته ځي او که هلته هغو چېرې دا تصویب کړه نو هغې نه بعد به دا د قانون حصه جوړیږي. بله خبره مهمه خبره دا ده چې په دې کې به ولسي جرګه کې به په دې باندې بحث کېږي. کیدای شي په دې کې څه نور داسې بدلونونه راشي، څه نور داسې تغییرات راشي، دا د امکان ولري ځکه دې باندې بحث کېږي. کیدای شي بعض د پارلمان غړي دې کې نوي تجویزونه ورکړي او کیدای شي بعض د پارلمان غړي په دې باندې اعتراض وکړي په بعضو نقطو باندې، د بعضو مادو باندې. نو تر دا دمه دا کم اوس چې تاسو ته زه کوم ټکي وایم دا هغه ټکي دي چې کله په مشرانو جرګه کې په دې باندې بحث وشو او د بحث نه بعد دغه بدلونونه دې کې راغلل او په دې ټکو باندې اتفاق وشو. دا هغه مهم ټکي دی د قانون. نو هغه زه تاسو سره نن شریکول غواړم. امکان دی ولري چې په ولسي جرګه کې په دې کې نورم تغییرات راشي، په دې کې نورم بدلونونه راشي. یو ځلې بیا درته وایم چې دا تر دا دمه دا قانون نه دی. ولې که چېرې د ولسي جرګې نه دا قانون تصویب شو نو هغې نه بعد به دا قانون حصه جوړیږي. راځئ ملګرو، تاسو ته غواړم چې په دغه ټکو باندې د مهمو مادو باندې چې کوم په دغه قانون کې مهمې خبرې شاملې زه غواړم په هغې باندې تاسو ته خبرې وکړم. ټول نه مهمه خبره په دې کې دا ده چې په دې کې څه یو لړ بدلون نه راغله. دغه یو مهمه خبره وه. دویمه مهمه خبره یا مهم ټکی دا دی چې د کورنیو کوم الحاق دی، یعنی کوم ملګري چې غواړي دلته خپلې کورنۍ راولي هغې دپاره دوی شرایط کېښودل او دغه شرایط نور هم سخت کړلی شو. یعنی دې کې دوه ډېر مهم شرطونه دا دي چې پخوا دا شرایط نه وه چې چا به خپله کورنۍ راوسته، هېڅ دې دپاره هېڅ شرط نه و. اوس اولنی شرط دا دی چې باید ته خپل عواید ولري، ته کار ولري، ته باید دومره انکم ولري، عواید ولري چې خپل فامیل دلته وساتلی شي، یا ته خپل دا ځان ثابت کړي چې ته دلته عاید لري، ته کار لري، ته خپل ژوند دلته مخکې وړلی شي. نو دا یو مهمه خبره ده. دویم مهمه خبره دا ده چې ته باید خپل فامیل دپاره اشغانس ولري، بیمه ولري. نو دا دویم مهم ټکي د کورنۍ الحاق په اړه باندې په دې نوي قانون کې، په دې نوي مسوده کې مشرانو جرګې دا پاس کړل، یعنی دا یې ومنله. نو دې نه بعد که چېرې دا د قانون کړلی شي او دا د قانون حصه جوړه کړلی شي نو بیا که څوک خپل فامیل راولي، هغه خپل کورنۍ راولي، هغه دپاره به دا شرط دي. بله خبره چې نن ماته یو ملګري دې دپاره زنګ هم وهلی و هغه دا ده چې هغه ملګري چې اوس دوی د سې په سفارت کې پرتي یا دوی سفارت کې رندیوګانې اخیستي دره دمه هغه د دې قانون نه هغه په دې قانون کې نه راځي. ځکه دغه کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم یا کوم شرایط چې ایښودلی شوي د کورنۍ الحاق په اړه باندې هغه لا تر دا دمه د قانون حصه نه دي جوړ شوي. نو دې دپاره تاسو د دغه نوي قانون نه بچ یاست. که چېرې دا نوی قانون قبول شي هغې نه بعد څوک خپل کورنۍ راولي هغې دپاره دغه شرایط دي. بیا بل مهم ټکی چې هغه دا دی چې دې نه بعد که چېرې چا سره اسناد نه هغه دلته هغه خپل سټیټس نه لري قانوني نو هغه نور په فرانسه کې ژوند نشي کولی. یعنی بې اسنادو دلته پخوا به ډېر دلته خلک پاتې کېدل چې
لکه هغه بهرنیان چې هغه دلته کوم قانوني حیثیت نه لري، قانوني سټیټس نه لري، نو هغه نور په فرانسه کې دوی بنیسي دلته ژوند نشي کولی. دا یو مهم ټکی و. بله خبره دا ده چې ډیره مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باندې ډیرې خبرې کیږي، هغه د بهرنیانو سره یا د کډوالو یا د مهاجرو سره هغه مالی مرسته چې کوم ده هغه به په دې شرط باندې ورکول کیږي، یا هغه کورنۍ ته ورکول کیږي، یا هغه کس ته یا هغه کډوال ته چې چا دلته 15 کاله وخت تیر کړی. مالی مرستې نه چې کوم هغه د کاف او د غیسا نور کوم فامیلی چې کوم مالی مرستې دلته ورکول کیږي هغه به هغه چاته ورکول کیږي چې چا دلته 15 کاله ژوند کړی. نو دغه یو په دغه نوی قانون کې دغه تغییرات دغه بدلون راغلی دی په دې مسوده کې چې کوم مشرانو جرګې تصویب کړی دی. نو شرط به دا وي چې د مالی مرستې اخیستو لپاره چې یو چا دلته 15 کاله ژوند کړی نو هغه دا حق لري چې هغه قانوني چې کومه مرسته دوی ته مالی مرسته ورکول کېږي هغه دی واخلي. دغه یو مهم ټکی و په دې کې. بل دې نه مهم ټکی دا دی چې کوم هغه بهرنیان یا هغه کډوال چې کوم دلته اسناد لري نو دوی ته به روغتیایي چې کوم دغه بیمه دا کوم سیستم دی دا به نه ورکول کېږي، دوی سره به روغتیایي مرسته نه کولی کېږي، دوی ته به هغه روغتیایي چې کومې مرستې هغه به نه ورکولی کېږي. هر څوک چې دلته اسناد نه لري هغو کسانو ته به روغتیایي مرستې نه ورکولی کېږي. دا بل مهم ټکی دی په دغه قانون کې په دې باندې په مشرانو جرګه کې بحث وشو او هغې نه بعد دغه قانون کې دغه نقطه تصویب کړی شوه. دې نه علاوه هغه خلک چې دلته څنګه منفي اخلي هغو ته به ترک خاک ورکولی کېږي، هغو ته به څه ترک خاک ورکولی کېږي. څوک چې دلته منفي کېږي نو هغو ته به ترک خاک ورکولی کېږي. دا بله په دې قانون په دې نوي قانون کې مهمه نقطه ده. دې نه علاوه بله مهمه نقطه دا ده چې پخوا به دلته یو قانون دا و چې کله دلته د چا بچي او هغه دلته ژوند کوي په فرانسه کې که چیرې پلار یې نشنلټي نه لرو ده او زوی دلته پیدا کېدو نو 18 کلن به چې کله دی کېدو یا اولاد به پیدا کېدو نو دی به په اتوماتیک ډول باندې دته نشنلټي ورکولی کېده، ده به تابعیت اخیستو. ولې دا قانون اوس دوی ختم کو. که چیرې یو کس دی هغه زوی دلته پیدا کېږي او هغه 18 کالو ته رسیږي، اوس دې کس سره د پلار سره نشنلټي نشته، تابعیت نشته، ولې که دی چې کله 18 کالو ته رسیږي نو دته به پخوا په زوړ قانون کې په اتومات ډول باندې نشنلټي ورکول کېده، د به تابعیت اخیستو ولو که پلار سره تابعیت نه و. ولې په دې نوي قانون کې دا تغییر راغی چې که چیرې یو کس دی هغه زوی دلته پیدا کېږي او 18 کالو ته رسیږي او پلار یې نشنلټي نه لري نو دته نشنلټي نه ورکول کېږي، دی به تابعیت نه اخلي. دوی دغه قانون ختم کو په دې نوي قانون کې. دا یو مهمه نقطه وه. دې نه علاوه دوی هغه هیوادونه چې د کومو اتباع د دې ځای نه ډیپورټ کېږي او چیرې دلته دغه هیوادونه دلته دوی ته چې کوم سفارتونه دي هغه قونسلي اسناد دوی ته نه ورکوي نو دوی ته به د فرانسې دولت مالی کومک به ورسره نه کوي، یعنی دغه مالی کومک به په دغه شرطونو باندې ورکولی کېږي چې باید دوی سفارتونه د دوی قونسلګرۍ هغه قونسلي اسناد د دوی چې کوم اتباع دي هغو ته ورکړي تر څو فرانسه دغه خلک د فرانسې نه ډیپورټ کړي. دا په دغه قانون کې ډېر یو مهم ټکی و. د دې نه علاوه د تابعیت اخیستو دپاره فرانسه کې دا قانون و چې تر دا دمه دا قانون دی چې کله یو کس دلته 15 کاله ژوند وکړي نو هغه کولی شي چې تابعیت واخلي، ولې دا 15 کاله دوی وس 10 کالو ته ورساو. نو دا قانون که چیرې پاس شو د ولسي جرګې نه هم دا تصویب شو، دا د قانون نیسه جوړه شوه، هغې نه بعد باید یو کس دلته 10 کاله ژوند وکړي تر څو دی د فرانسې تابعیت واخلي، ولې تر دا دمه تر ننه پورې دا 15 کاله دی دغه موده. په نوي قانون کې په دې باندې اتفاق وشو چې دا باید 10 کاله شي. دې نه علاوه دوی ډیره مهمه نقطه دا ده چې د ترک خاک سند دا ترک خاک چې کوم چاته ورکول کېږي دا به 3 کاله اعتبار لري، یعنی دغه ترک خاک چې کوم چاته ورکړی شو دا 3 کاله پورې دغه ترک خاک اعتبار لري. پخوا تر ننه پورې دا قانون نه و، ولې که چیرې دا قانون پاس شو نو که چاته ترک خاک ورکول کېږي دا به د 3 کالو پورې دغه ترک خاک دا کوم اسناد چې ورکول کېږي دا به اعتبار لري، یعنی تر 3 کالو دپاره به دی ترک خاک یي د فرانسې نه. بل د فرانسې یو سند دی چې کوم هغه د ننوتلو منع سند دی چې یو کس فرانسې ته نشي ننوتلی، نشي راتللی، نشي ننوتلی، د یو جرم یا هر څه د وجې.
هغه اوس 10 کالو ته ورسېدو د هغې موده. هغه که چیرې دغه سند چاته ورکړلی شو د هر څه د وجې که دغه سند یو چاته ورکړلی شو نو د فرانسې د منع د ننوتو منع کم سند دی، یعنې ته فرانسې ته نشي داخلېدلی. دغه سند به په نوي قانون کې 10 کالو ته د دې موده ورسېده. که چاته دغه سند ورکړی شو یعنې د فرانسې ته 10 کاله پورې نشي راتللی، د فرانسې ته 10 کاله پورې نشي داخلېدی. نو دا یو مهمه نقطه وه چې په دې باندې بحث وشو او د مشرانو جرګې دغه نقطه پاس کړله په دغه نوي مسوده کې. دې نه علاوه هغه څوک چې د فرانسې د اصولو نه سرغړونه کوي دلته، که چیرې دوی د فرانسې ارزښتونو نه سرغړونه کوي او دلته د فرانسې اصول نه مني، نو دوی دغه خلکو نه د فرانسې دولت تابعیت وبخښئ کاغذو یا اسناد اخیستلی شي، یعنی دوی نه اسناد بیرته اخیستلی کیږي. د دې نه علاوه بله مهمه نقطه په دې کې دا وه چې هغه خلک چې څوک دلته په ترهګریزو فعالیتونو کې دوی لاس لري نو یا کې ګیر شول یا ترهګریز فعالیتونو کې دوی شامل شول، نو دوی نه اسناد بیرته اخیستلی کیږي، دوی نه کاغذ سجوغ یا دوی له چې کوم د اقامت کارت ورکړل شوی هغه ته بیرته اخیستلی کیږي. نو دا بله مهمه نقطه وه په دې نوي قانون کې. او دې نه علاوه او اخرنۍ مهمه نقطه دا ده چې تر ننه پورې که چیرې څوک کاغذ سجوغ بدلوي اخلي نو د فرانسوي ژبې کم شرط نشته، ولې که چیرې دا قانون پاس شو نو بیا که هر څوک خپل کاغذ سجوغ بدلوي یا اخلي نو دی باید د فرانسوي ژبې یو نیوو یو لیول باید دی وښیي. اوس هغه نیوو هغه لیول به کمي ادو به یې څه شی به یې بیا به یې هغه به دوی وروسته اعلانوي او د قانون چې کله پاس شو نو دا بعضې د نورو تفصیلات چې کوم دي به واضح کیږي. نو دغه مهمې نقطې وې چې په دې باندې بحث وشو او دغه بدلونونه په دې نوي قانون کې رالل او هغې نه بعد د مشرانو جرګې د قانون دغه مسوده تصویب کړه او اوس به دا په راتلونکې میاشت په دسمبر کې ولسي جرګې ته ځي. داسې ویلی کېږي امکان دی ولري چې دا په 11 دسمبر په ولسي جرګه کې پیش کېږي، هغې نه بعد به په ولسي جرګه کې په دې باندې بحث کېږي او که چیرې دا د ولسي جرګې نه پاس شو نه دا به بیا د قانون حصه جوړېږي، ولې تر دا دمه دا قانون نه دی، نه د قانون حصه ده. نو دغه پکې ډېرې مهمې نقطې وې کومې چې تاسو سره ما شریکې کړلې. زه به انشاءالله کوشش کوم هر کله چې د قانون نورې مادې راښکاره کېږي څومره دې تفصیلات راځي زه به تاسو سره شریکوم. دې نه علاوه که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ، انشاءالله په خپل وخت به ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.